دا ماشومان دي که نه دا دومره ښه په مونږ ولګېدل چې ناست یو خپل سبق یادوي او د اتوار ورځ ده ما ویل چېرې دا سخت قصه ده نو دومره ښه ماشومان دي خپل سبق ووایي دغه ته وګورئ که باران ورېږي که نه هم دوی به زما دا یقین دی چې دلته ناست یو دا دغه او چاپېره چې کوم دی نو دا نظاري وګورئ لکه بس قدرت چې کوم دی نو هغه لکه دا ځای چې کوم دی په حسن باندې مالامال کړی دی او هغه یو دغه به زه ووایم وایي په دنګو غرونو خدای میني په دنګو غرونو خدای میني او په سر یې واورې وروي او ویښ کې ګوري ماشاءالله لا حول او دا خان ته وایم چې تم څه ووایه څه شعرونه ووایه څه چې بس وایي د یو شاعر یو شعر دی جی جی وایي ځان اره لکه ګمس که په سل ځایه ځان اره لکه ګمنس که په سل ځایه ځان اره لکه ګمنس که په سل ځایه که په سل په د اشنا زنګېدل غواړې او ځان میده لکه نکریزه که پکاڼي ځان میده لکه نکریزه که پکاڼي ځان میده لکه نکریزه که پکاڼي که په زل په د اشنا زنګېدل غواړې که په زل په د اشنا نو چې څه سعی کوشش دا به خدای ستا ابس نه بیایي او چې څومره محنت تګ ودو دې کوه هغه که د علم په دغه کې که عصري علوم وي که دیني علوم وي او که داسې دنیوي نور کارونه وي الله تعالی به پکې تا ته خامخا کامراني نصیب کوي خو ته به ځان یو خسکی کړی لږ کوشش وکړې او ډېر خوند دې وکړو په دې ښکلي ځای کې چې کوم دی دا خان ډېر ښکلي خدای زګی ته وای سور کمر چینار سور کمر او دغه چینار ته او نو دا هغه چینار دی دا هغه چینار دی جی او چې موږ ورته روان یو دا زموږ اخري منزل دی اوس د چکر ها ان شاء الله او بل بالکل چاپیر زبردست دی قدرتی نظاره پورې ګناجر ښکاري که دا موبایل رالي او بس دا پورې ګناجر جناجر ګناجر ها ګناجر نو بس دا ښایسته ښایسته علاقې دي او دا په دې مسافاتو کې دي خلک خو صرف یو ملم جبه پیژني خو په دې خوا او شا کې نور هم ډېر ځایونه دي او دا د ارباب اختیار نه اهلي ده چېرې دې ځایونو ته روډونه جوړ کړي او چې کوم دی نو دا ځایونه ډېر د کتو ځایونه دي قابل دید دا زمونږ دسته روانه ده سامان یې اخیستی دی مخې ته خدای مین دي که دا اوس چې دي نه مونږ او په خدای مین خلک شته په دې انسانانو کې اورې خو که پره ستا نمبر ستا دی جمعه به درته لیکلی نو بیا راشه زمونږ د دې چکر اخري منزل او دا ویو چې کوم دی نو دا مونږ تاسو لیدی شئ هر څوک یې لیدی شي دا ویو دی جنت نظیر علاقه ده او ډېره زبردسته او دا چې کوم دی نو مونږ راورسېدو چینار ته سور کمر چینار او دا چې کوم دی نو هوا چلیږي او دا هغه چینار دی دا هغه چینار